هیواد کې د تولید او سوداګري سکتور یو لویه برخه د چرګانو روزل دي. په دغه سکتور کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا 300,000 کسان په کار بوخت دي. ننګرهار کې د غوښینو او غیر غوښینو چرګانو فارم لرونکي له خپل کاروبار خوښ دي، خو په خبرې د فیل میلونو مالکانو لخوا د چرګانو خوراکي کیفیت ته پام نه کیږي. یو تن فارم لرونکي عبدالحنان وای د کیفیت لرونکي خوراک په 10 ورځو کې فارم رسوي. موږ سره دا وکړو چې فارمونه جوړ کا خلکو ته ډېر خبرونه جوړ کا به د دانې غمخري به د خپل چوزي غمخري شهر څه د دغه ته خري ټول وږي چې خلک په مصروف شي، بازار تم خلک شي تمام شي او خلکو لم به څه اندازه ګټه وکا. د همدغه برخه کاروباري شیر نبی وای کچيري په پورا اف سی آر چې 10 څخه 2 پورې کیږي خوراک تولید شي، دوی د بازار تقاضا پوره کولای شي. یو ورځ 50 روپۍ دانه ارزانه کبل ور 100 روپۍ ګرانه کا افسیار شل دیش افسیار باندې راکې اوس 15 تمنه ورکې. حاجی عبدالغفور چې ډیره کلونه د چرګانو روزنې او سوداګریزه برخه کې تیر کړي، وایي که حکومت د سکتور ته پاملرنه زیاته کړي دوی چمتو دي چې په دې برخه کې پراخه پانګه ونه وکړي. فعلا د فعال چې موږ سره د قراردادونو سیستم او ترتیب برابر کړي نو موږ به د سکتور په مخ په وړاندې لاړ شي او زموږ د کار په خپل ودرېږي او عملی کار چې شروع شي ان شاء الله تعالی زموږ د کار پرمختګ هم کوي او په خپل ودرېږي. بل خو ننګرهار کې د چرګانو فارم لرونکو اتحادیې مرستیال فضل محمد سیار وای د ولایت کې نږدې 3,000 د غوښینو او غیر غوښینو او د غراز په دی وروستوي کې د بریډر چرګانو چې د هګیو تولید لپاره روزل کیږي فارمونه جوړ شوي. تقریبا تر 2600 فارمونه په ننګرهار کې اوس موجود دي او تقریبا اوس موږ د بریډر چې ورته وایي 3 فارمونه اوس موجود دي چې څوم فارمونه ته تاسو لاړم او فیډ میلونه 14 فیډ میلونه د چرګانو د خوراکي تولیدي کارخانې هم دلته فعال دي. سیار د چرګانو د خوراکي کیفیت په برخه کې وایي ستونزه به وي، خو په خبرې په ټوله کې د فیډ میلونو لخوا په ښه کیفیت دانه تولیدېږي. د سنې د چې ټول دانې خراب دي، ټول دانې بې کیفیت دي، البته ټول خراب نه دي، خو بیا هم که په دې سوال لسه کې 2-3 خراب دي ټول نوم بدیږي. زه بیا هم فهمداران نه دا تقاضا کوم چې د هر میل د هر چا دانه خراب وي په هغه وخت زمان اتحادیې ته راشي، د اتحادیې په همکاري دغه دانه موږ بیرته ورته وړو هماغه میل ته اچو او نور دانه به ونه بار کړو. د چرګانو روزونکو اتحادیې مسؤلین له فارم لرونکو غواړي چې کله دوی واړه چرګوړي اخلي باید A ګریډ چې یو کارتن له 4 تر 15 کیلو وزن لري واخلي. په خبرای کې کمزوري چرګوړي ته څومره په ښه کیفیت خوراک ورکړي شي وزن نه اخلي.